ZadranNet channel یو بشپړ هررخیز ښوونیز چینل چیرته چې تاسو ګڼو ښوونیزو ویدیوګانو ته لاسرسی مومئ لکه مبادی د کمپیوټر یا بیسیکس اف کمپیوټر graphic designing, video editing, graphic motion, website designing او نور ډیر څه. زه امین الله ببرکزی یم ستاسو منټور یا کمپیوټر انسټرکټر. په دغه چینل کې د مبادی یا بیسیکس اف کمپیوټر په برخه کې ځینې ښوونیزې ویډیوګانې لکه د کمپیوټر ژبه، د ډیټا یا معلوماتو د اندازهګیرۍ واحدونه، ګڼ اپریټینګ سیسټمونه، د کمپیوټر اجزا یا برخې لکه انپوټ یونټ، سی پی یونټ، آوټپوټ یونټ ویډیوګانې له وړاندې اپلود او سټریم شوي. دا په دې معنی که چیرې تاسو کمپیوټر نه استعمال کړئ او یا په اصطلاح کمپیوټري بیکګراوند ونه لرئ بیا هم کولی شئ له همدې چینل څخه نه یوازې د کمپیوټر لومړنۍ زده کړې یا د کمپیوټر اساسات زده کولی شئ بلکې نور ډېر پروګرامونه چې په ګڼو دفترونو، چاپونو، سټوډیوګانو، میډیا او په ځانګړې توګه نیو میډیا انډسټري کې کارول کیږي لکه مایکروسافټ ورډ، اکسل، اکسس، پاورپوینټ او همدارنګه اډوبي فوټوشاپ، السټریټر، پریمیر پرو، آفتر افیکټس، ویب سایټ ډیزاینینګ، اوپن شارټ او نور ډیر څه له همدې چینل څخه زده کولی شئ. د دغه چینل اصلي او بنسټیزه موخه د کمپیوټر د زده کړې ښوونیز بهیر پیلول دي. څرنګه چې تاسو پوهیږئ د کمپیوټر د کورسونو د زده کړې لوړ فیسونه ډیری هیوادوال او زده کوونکي د کمپیوټر له زده کړې محروم ساتلي. په ځانګړې توګه هغه خویندې چې د کمپیوټر زده کړې ته لیوالتیا لري او نه دي توانېدلي په دې برخه کې خپلې زده کړې بشپړې کړي کولی شي د همدې چینل له لارې خپل زده کړې ته ادامه ورکړي او خپل مهارتونه پیاوړي او ناشوني کارونه شوني کړي. دا چې څرنګه او په کوم ترتیب سره تاسو کولی شئ خپلې ښوونیزې ویډیو ته لاسرسی پیدا کړئ نو لومړی ZadranNet چینل ته په تلو سره لطفا چینل سبسکرایب کړئ او ګنګري یا زنګولې ته هم ټک ورکړئ ترڅو د ټولو نویو ښوونیزو ویډیوګانو له سټریمېدو څخه خبر شئ او ورپسې په پلی لیست باندې کلیک کړئ. د دې ځای څخه تاسو کولی شئ په اسانۍ سره خپله ښوونیزه ویډیو په نښه او ویې ګورئ. پلی لیست کوم بل څه نه دي یوازې د ګروپ په څیر عمل کوي. له دې سره په ښي طرف کې د په نښه شوي پلی لیست ټولې ویډیوګانې ښکاره کیږي او په ترتیب سره یې تعقیبولی شئ. د یادونې وړ ده چې د ښې زده کړې لپاره په ورځ کې یوه ویډیو په غور سره ګورئ او ځان ښه پرې پوهوئ او که عملي کار یا پریکټس ته ضرورت ولري نو زیات پریکټس ورباندې کوئ ترڅو چې ښه پرې حاکمه کیږئ بیا بلې ښوونیزې ویډیو ته مخه کوئ. که چیرې د ویډیو له کتو وروسته ذهن ته مو پوښتنه راځي نو کولی شئ د همغې ویډیو لاندې په کومنټ باکس کې خپله پوښتنه مطرح کړئ. که چیرې سبسکرایبر یاست یعنې چینل مو سبسکرایب کړی وي یقینا ستاسو پوښتنه ځوابیږي خو لطفا د چینل د سبسکرایبولو لپاره دغه دوه مرحلې ضرور ترسره کړئ. لومړی دا چې چینل ته په تلو سره د سبسکرایب تڼۍ کېکاږئ او ورسره جوغ ګنګري یا زنګولې ته هم ټک ورکړئ. په دې کار سره چینل سبسکرایب کیږي. خو د دې لپاره چې ماته پته ولګي چې تاسو چینل سبسکرایب کړئ نو لطفا دوهمه مرحله کې د صفحې په پاسنۍ برخه کې په هغه صورت کې چې تاسو لاګین وئ خپلې آی ډي باندې کلیک کړئ او له ځوړنده شوي مینو څخه سیټینګ باندې کلیک کړئ او بیا په کیڼ طرف کې پریویسي ته ټک ورکړئ او keep all my subscription private چې by default active وي یعنې د لومړي سره په خپله فعال وي تاسو دغه کیڼې خواته په وړلو سره هغه غیر فعال کړئ. په دې کار سره ماته پته لګیږي چې چینل په نوموړي آی ډي سره مطلب ستاسو په آی ډي سره سبسکرایب شوی ترڅو زه وکولی شم ستاسو پوښتنو ته ځواب ورکړم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.